لازم میجارټي ده اکثریت حمایت مکو مخالفت ته ما جوړه صحیح خبره ده سر مشکلات ولته دا د میډیا ولو دغه خندا جی مفتی صاحب ماشاءالله پښو مطلب دا چې ته د جی آی فاټا امیر ہیں او موږ یې منه ہیں د او لکه دا کلچر خو بالکل نو مخکې خو به چې چوک کونسلر هم جوړ شوی نو په پښو خو ډېره مشکله وه نو دا یو ښه میسج میلاویږي خلکو ته دې حوالې سره تاسو څه راځي سر موږ خو دا دغه چې امینې خو لکه ډېره ممکنه نه ده چې په پښو بیٹھا نه یې بیٹنی کوم فطرت هغه سادهګي ده او هغه خپل ځان له بل چا نه برتر نه ګڼي هغه د فطرت سره هم آهنګ او د انسانی مزاج علمبردار زه یو بیٹا نه اگر چې بولایم اگر چې پاټا مې اگر چې میں نے کو انسانیت نه بلاتر نه نو چې عام انسانان په شو ګرځي په شو ولې نه ګرځي अब په شو ګرځېدل چې فائدہ ده راته د صحت له سره هغه فائدہ ده او عام خلکو سره ملاویدل آسانی چې څو کولای تیری السلام علیکم سلام به واچ ثواب به دی وسی اې سلام به اخلي کې چا څه غم شادي هغه کې ور سره شریک سي نو په شو ګرځېدل شي په څومره اسانتیا ده او عوامو سره د میل ملاب بهترین مواقع ملاويږي دا په گاډو شي نه کیږي یو ما خبره ده چې موږ گاډو خلک نه یو ما پلار نه کې گاډي نو زه یو عام ملایم او زه چې ما خو سره کوم گاډي نه ده په دې شي ما پیسې کمې دي سبلې څو تر حقانه هم چاچولې دي ور ټول پیسې ما د خپل ملګرو په چاندي باندې گاډي اخیسته نو زه خو له خلکو نه ځان اوچت ولې وګڼم نو ما د پردا فخر ده چې زه د غریبو خلکو د خپل ځان غوندې خپلو ملګرو او د خپل پوزیشن مطابق خلکو سره په منځ کې ګرځم په دې باندې ما ډېر مطمئن ډېره مهرباني امینې صاحب ډېره شکریا موږ لپاره دا خوشي دغه ده چې لکه موجوده حالاتو چې دا ډېره غوټه خبره ده او موږ لپاره ډېر ښه میسج ده تھینک سو مچ ډېره مهرباني جزاکم الله تھینکس